نن به تاسو ته یو داسې کیسه ووایم چې زرونه به ولرزوي او ذهن ته به یو لوی سبق پرېږدي. د یو غریب سړي کیسه ده چې د فقر له امله غله شو، خو بیا یې د خپل ګناه احساس وشو او داسې بدل شو چې ټول کلی ته یې عزت راوړه. د کلی ژوند، د کلی ساده ژوند، چرغان ګرځي، غریب کور، ماشومان لوغېدي. په یو وړه غریبه کلی کې یو سړی اوسېده. نوم یې شهباز و. شهباز ډېر غریب و، خو زړی نرم و. کار یې پیدا نه و، ماشومان یې هره ورځ وغې ویده کېدل، ښځې یې هره شپه له ژړا سره خوب ته تلله. یوه ورځ شهباز له ډېر فقر ستړی شو، ډېر وزورېد او زړی مات شو. دغه لا شپه چپتیا، چرغان چیغې ویې. هغه شپه شهباز له کوره ووت. زړی یې دروند و. هغه وویل: شهباز زړه کې، یا الله، زه خطا نه یم، خو ماشومان مې ویدي. زه صرف یو چرګ راوړو، بس یو. شهباز د کلي د ملک له انګړه یو چرګ ونیوه او کور ته یې وړو. ښځه یې هم حیرانه وه، خو ماشومانو وخوړ او ویده شول. د ګناه بوج. سبا سهار شور ماشور، خلک خفه دي. سبا ته خلکو لیدل چې چرګ ورږدي. ټول کلی په غصه شو. هر سړی په بل شک کاوه، خو شهباز چوپ و. زړه یې ډېر ناارامه وه. له ماشومان سره ناست و، خو ژړی یې له سترګو نه تم نه شوه. شهباز په زړه کې: زه غل یم، زه د خلکو حق خوړلی دی. شب خاموشي، شهباز قرآن خلاصوي. هماغه شپه شهباز یوازې ناست و. قرآن شریف یې خلاص کړ او له خدای یې بخښنه وغوښي. هغه جوړل، زړه یې مات و. توبه یې وکړه: یا الله، ما غلا کړي، خو اوس پوه شوم، زه توبه کوم، زه په سبا هر څه ومنم. سبا ورځ جومات ټول کلی راټول شوي. راوي سبا ته شهباز جومات ته لاړ. خلکو ته یې وویل: شهباز، زه غل یم، زه چرغ وړی وو، زما ماشومان وږي وو، خو زه بخښنه غواړم. خلک حیران. چوپتیا ده. 3 شیبې چوپتیا وه. ملاسیب راووت او ویې ویل: ملاسیب که تا توبه کړي نو خدای به هم در بخشي، موږ هم در بخشو. خلکو شهباز ته بخښنه ورکړې. ملک صاحب ورته وویل: ملک صاحب، رازه شهبازه، ته به اوس زما د چرګو ساتنه کوي. ته رښتینی انسان یې. شهباز د الله شکر ادا کړ. هغه له هماغې ورځې د چرګو ساتونکی شو. حلال رزق یې پیدا کړ. ماشومان یې خوشحاله شو. ښځه یې موسکی شو. حیرانوونکې، یو کال وروسته د شهباز د چرګو فارم ښکاره کیږي. راوي: یو کال وروسته شهباز خپل چرګو فارم درلود. خلکو ته یې چرګان خرڅول او عزت یې زیات شوی و. ټول کلی به د هغه ستاینه کوله. شهباز موسکی: زه چرګو غل وم، خو الله زما توبه قبوله کړه. اوس حلال رزق خورم. د خدای رحم دی. دا د شهباز کیسه وه. یو ساده انسان، خو نرم زړه لرونکی، په غلطي کې ولوید، خو بیرته راوګرځېد. خدای ته یې مخ واړوه او عزتمن شو. سبق دا دی: که توبه وکړي، خدای تا بخي. حلال رزق که کم وي، خو برکت پکې وي. که دا کیسې مو خوښه شوې وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب ورکړئ او خپل نظر حتما راولېږئ.